یاره نادانه جی داجی دې خیرات خو ډېر خوند وکړو ښه داجی خوند به نه کو چې پردي و ته خپل وکړه چې پته دې ولګي خپل زموږ وس چېرته کېږي زویا خیراتونو داجی تا ته پته شته دا پردی روجي مو وایې که نه ښایسته روجي اوس دې نه بعد چې سړی کور ته راشي دې پسې سړی کاوس کي توره چیس کي او هغه ما ته پته دا به اوس ته تیارې نو پتا مې دا کارونه پیرزو نه شي داجي زه خو دا یم که نه داجي یمن څه ورګه ټلګرام اخلي که نه دا شی وکړه داجي چې زه په تا څه خفه کېږم زه یم که نه چې ستا سر نه دا بوج کوز کړم داجي نو زما په سر څه دي یو رومال دغه بوج دي نو څه دي دا بوج نه داجي مړه نو څه بوج ما له واده وکړه پاسه ورک شه واده وکړه وګټه ځان له لاول نو بیا به دله واده کوم دا ګټې نه داجي په خپلو خپو چې ودرېږي نو دا زه ستا په خپل ولاړ شم مقله دغه ورته نه ویم په تربورانو کې ځان د سیالو سره سیال کا داجي غم خالد ځان په منډه رسومه اوس چې وکتل تا مبتدا له سره دوه نیم کاله دښمني باله نن دا خیرات له وردم خیرات مې ځري وخوړه نور وایه نو ستا په شرم څو دغه کارونه کوه بس داجي دغه خبر پرېږده خو دا واده راله وکړه چې دا کار توده شي دا چې صاحب دا کور ته ځو دا ورکېږه خو چې د واده د تو وایو په تا به اور بل شي بس راځه داجي راځه یم صفي الله په ایماندارۍ که نه دې غټو وریجو ډېره مزه وکړه چې اسدوالې دي که نه یم د خدای مسلمانه تا سره په دې وجه لاړم دې خیرات لا او دا وریجې مې سره ځکه وخوړې چې ماشومانو سره د روټۍ ته کښېنې نو حساب کتاب ورسره نشته دی چای خو پسې مزه کوي خو داسې خو مه کوه که نه چې 24 ګنټې دې په نغري کې اوبه اړولي دا چای به ورو ستانه څکو صحیح ده نو راځه مخکې نه راځه دا به د سولو بوی نه سپینې جامې ما چولي دي او داسې سپین ګاډی نه دی ته ورته وګوره تیار کب دی کبو داس ما سره مزه کوي مړی یاله قدر کې خو دې څه کمي نشته ما دې هم راکړه که نه چې بیا وښیم دې ټولو ټوښیم هغه بل صرف ټوپۍ ټولې او خلک یې غر کړل او ما ته وایي تا له ویې تا سره سم ني څونه مزه کوي که نه والله خوب محمد سلام علیکم څنګه ښې خشترې ها نه شقوس پاکومې والله لاړم پینې جامې چې دا ټولې څنګه سړی ښکاري ته ورته وګوره السلام علیکم ګلخانه وعلیکم سلام رو لاس مړه لاس دې ګنده دی ما د خدای مسلمان زما خی جوړ روانې چېرته وایي چېرته ګل صاحب دې خیرات له پاته په خېټه خو تا ټول عمر سر ورکړی زه تا ته درته خیرات خو کړم لکه نو د خدای مسلمانه څوک یو سړی تا ته خیرات ووایي نو زه یې به ونه نه زه یم چې خفه نه شي که نه یار زمونږ کور کې ډېره غله ده پوه شوې نه ختمېږي دا خو دې چې بس یو چانده پورې چونډې دې نوي دي چېرته به په وږو پسې ناست دي چېرته به شلغمې را چوکې او خورې به ظالمه مړه بس که چرمې هم ګورې د خدای ظالمه څوک د چیو د روټۍ نه چا اوږې نه دي خلک غم خادي کوي یا دوست پته نه لري یاره دا غم خادي به صرف ټکه تا غوټه پورې خپل واده دې ونه که او بس صرف ته به خلکو پسې ګرځي د خدای مسلمان دقلته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ویم زمین د مشرانو هغه متل وي عقل مه غواړه رحمانه بخت یې غواړه عقلمند د بختورو غلامانې زمین لا بخت اوچت شوي نه دي یعنې بیا واده ته ګوره د دې مشرانو متل صرف تا ته پاتې دي لکه تا سري دي بل چاله یې نه دي ورکړي لکه نو تا خو ما وای مړه بس دا ماشومان مې د سړک پرې میز باندې راځي موټر ټیکل والې و ښه دی چې و دا خبره به څنګه دا ته ووایه سپین ګاټن دې لګولې واش نو د خدای مسلمان بیا به درنه ختمې شي دا 12 بجې دي پاته ماته یې نه دي ویلې ما مچر ما پینې جامې دي خدای دې روان نامې ګرامې ګلخان تا ته نه دي معلوم دا دې ته وایي دقه چل لکه د خدای مسلمانه څوک د باندې خرم تاڼې ته نه بوځي وګوره دا ته یې نه دي ویلي په تا باندې خو کوچي ټول عمر خلک پورې هلته یې پکې خاشې اچولي او په پټو کې نولې بچې فیصلې کوم فیصلې زما نوم قراقور استاد قراقور استازو چې څوک په جیل کې ګیر شي
راشي ما پسې راشي وي دا زوی مې یاره راخلاص کړه چې وایم څه چلې کړي یو سګرټ تاسیس کړي دا ټوپې دې چوری بری د قراقوري اوس نه اوس باندې دې بیٹھالي کړه د خدای مسلمانه خلک په چخره باندې سړی پیژني ځان ته خدا ما په سر کړی خو ما خلک ارزه کې پیژني ښا باندې ورا پیسې دې شروع کم ښا نه پردو خیراتو پسې چې داسې ګرځي که نه نو څلوېښت ورځې خو داسې ستا په دې خېټه منونه کې پرتې که نه نو دا بیا ستا مونځ هم نه کېږي پوهېږې او زه لاړم باقي زه قراقورم راپور نه دا پیسرې وکشه هغه ترغه د خاروت تک کوه خپل تک تېر شو وکشه مړه خلک پسې دی او ته پسې په دې ټوپۍ تا دنیا غرقه کړه ښه بچې غونډه خلک دې پې قراقور دی قور دی او کور ټول ګرځي بس خوراکونو پسې کړي پې شرمه زما وړو زګو ماشومانو ټولو ته وایم چې خاموش پکې نه په دې باندې به زه تاسو ته داسې کیلونه کوم چې دا به په سر ودرېږي سرکونډۍ باړئ د خلکو پیښې به کوي چې غرغلا څنګه کوي پلانکې څنګه چل کوي هغه څنګه چل دا ټول کیلونه به تاسو ته په دې زه کومه پوه شئ په خبره خو په یو شرط په پکې دی چې کله تاسو ته ما کیل وکړو 10 روپۍ به هر یو ماشوم راکوئ ښه صحیح ده تاسو ته خو مې وویله که نه وامرېده اوس تماشه وګورئ ښه ځې خوښه چرې راشه بچو ګیم هم وکتو ګیم هم خوښ شو اوس داسې کار وکئ 10 روپۍ واچوئ شابه اله واچو الله واچوئ شابه اله واچوئ لکه د خدای مسلمانه دا خو حد دی والله ځان ته څونه ماشومان راغونډ کړي پیسې راغونډوي په والله چې ورګه خان یو اواز ورکوم په اخره کې ځان نه مداري جوړ کړم حد دی اوس میله ختمه سبا د وخته راځئ صحیح ده یارانو خدایه پاکه خو چې زمونږ پې د پیسو وار راغلی پاس هم دغه پلار راغلی یاره قوره خو نو السلام علیکم قوره خیر شه وعلیکم السلام د خدای مسلمانه خلک سپومې ته وختل او تو مقه دا بیزوګانو دا سپي دې سره یو مار را پیدا کا او دا شنغری مې دې ته لاړ شي بس مار نولې جنګاوه مار چیرې ها نو څه وکړم هیڅ وکړي نو د خدای مسلمان دا روزګارونه لږ دي خو وایم زمین د مشرانو هغه متل وي چې په 10 کې هوښیار نه شوي او په 40 کې مالدار نه شوي هغه وړو انسان دی نه تاسې ټپوس یې مړه قوره ستا په شان خو نه یم چې غلاګانې کوم د خدای مسلمان وایي تا مې چې تغلا کړې ده ما نه یې نه کړه خو نوم خو دې خور دی که رکشه مړه خلک پارسال څه وایي رکشه خلک چا پسې نه وایي دا خبرې پرېږده وا د خدای ظالمانه د ماشومانو نه 10 او 6 روپۍ راغونډه کړې دا تا خو وکړل مړه موږ خو هسې ځان مشغول وو ماتې نه دي اخیستي مړه دا ټوپۍ که سرسي دي مړه نو په دې غټو ګیره باندې دروغ ویانو مړه خو زه به تا ته څه ووایم ځان نه چې ته ظالمه سم روزګار روان که مړه نو څه وکړمه څه راته ووایه یو کار نه کوي څه روزګار راته زه ښیم وښایه که نه دا بیزو نه خوښه نه چې په یو 2 لکه روپۍ راله خرڅه کړم ولې دا څه باز دی نو د خدای مسلمان دقل ته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه زه دله باز دې نه جوړوم که نه څنګه غوږ را دې خوا که هله په ایمان قوره مړه قسم دی که دا چانس را باندې و که نه په بیه به مې والي خو د خدای مسلمانه ګویا نن نه نن زما ډېر ضروري کار دی کله دا کار به انشاءالله سبا کوو سبا نه بله ورځ دي شي خو چې دا کار وکړو بس دا کار یې په ما صحیح ده صحیح ده خو د خدای خاطر وکړه او د جولې خاطر وکړه بس د ماشومانو نه پیسې میسې مه وخه زر ورسېده کور ته ځه ښه بس لاړم بس ومونه لا بلکل منم زه زه مړه بېوقوفه دی خو السلام علیکم جی السلام علیکم څنګه دی خو چې مړه نور ته ودالي نه و دغه نومه جي کټ کې ناسم وایه که نه خوشحاله ته ویلې په پلار د بادګولي دڼ راغلی دی تپوس ته لرالم
ما ته ګورې مشر سړي غلطه خبره باندې کې ډېره فضول خبره دې وکړه ډېره بې پښتو خبره دې وکړه ګوره وروره کارېږه مو د بیمار په تپوس باندې الله خوشحالیږي تپوس راځي اول دا تپوس وکړه چې په د بیماري سره راغلې وه او بیماري سره نه ده ته بد ګورې دا چا ویلي یاره دا غون خلک دلته راځي نه زه خیر دی استاد دن راځه او که په تپوس خو الله میلاویږي ظالمه راځه راځه نادانه بچي جی دا جیم تا راشه بچي دا مېلمه له یو سره روړې حاجی دا ونیسه دا مال یو دا جیم کا خدای دوه درې درې دي او حاجی بچي یم دا جیم کا د میلمانه ډېر زیات راځي بچي بختور خلکو کوم مېلمانه دي دا ورشه شبه دا جیم چې تم بختور نو چا کړل نه ګوره ها دا داس کې رخلې نیول شابه دا حاجی. دا کړه دا هم قما کله په قما کول وړي دي راغلی او راغلی ما دا شو کنه ها؟ دا وګو بدن زوس کوم او دا اوس کوم. ته تو اوس که یاره مخکې چې مونږ څوک رالل که نه نو هر څه به یې راوړل او دې له خو مونږ له څه نه دي راوړي یاره میلمه وایم خلک چې چا ګرځي که نه نو خلکو له سوړي او تا خو مونږ له څومره ونه راوړي مې دي که نه شکل نه خو نه ښکاري څه به دې راوړي یو خو زه خیر تپوس دې کوو چې څه به یې راوړي څه دې راوړي دي چارجر مې راوړی کدی به سکو موبایل په چارج کوه که نه خدای چې دغه شوي نه یو دوا به وکړو دا څه دوا وایي زما دا جمل نیسه خلک وایي ژوندون ته دوا نه کوي بیمار نه دی یا الله دا دې بیمارۍ نه وساتي امین خدای صحت ونه ورکړي امین خدای دې د هر مرض نه وساتي بیان امین بغیر د بمه بیا دا به شاته یې ګرځئ دا خو ډېر سپک ډک مېلمه دا جی میلمه تپوس راغلو بچي مېلمه پر روړې خو خوړل او دا جی یم دک پلیټ مړولو اوس پکې دا مخ کالي واپس هم تاسو تیرو مو وایي کنه بچي مېلمه نو څه خبرې نه کوي دا جی دا څه دې میلمه وایي ورونه نو بچي په ما باندې ډاکټر ناستا پاستا خبرې اترې ټولې بندې کړې دي کنه نو ته زما مشر زوی نه ته ورته ناس وکنه او دا جی زه خو سناسم او دا جی شاید دا خبره تا وکړه ها چې یو میلمه راشي کنه نو ته ما درې روټۍ راکې هغه چې دوه خوري او دا یو پکې پرېږدي یا قمقلا دا بد مېلمه د پاره او دا یو روړی چې پاش دا زموږ عزت دي زوی کنه خدا جی دا خو ما ته پته نه وه بچي پته لګاوه کنه دا ځان پوي کا ټیک ده دا جی بیا غمه شخه زه دا لو پرېږدم کېده بچي زه ورځم دا زه السلام علیکم السلام علیکم اب تا به د خدای مسلمانه کو ځان د انځور ګل جوړ کړي پته مې لګیا راکه ولې نه ظالمه زه خو په دې کلي کې ګرځم را ګرځم را سړی مړه خو چې غریبي نو زمين خواله براتی چې لګ مادار شوی نو زمين خواله ناراضي مړه ورته زما یار یار ها یار نشي راولې نو دا یا داسي نو څنګه یې داسې کنه ته وګوره نو ته په دې راختلی میاش کې ته زمين زه تراغلی ته زما ولې ډبولې چې لګه زما غا څنګه نه دي په موبایل دې ما ترين کړی دي خو مړه سړي خپل یارې دوستې دي مړه خدا خبرې پرې کم قاتلې وي یاره نادان د پلاټ پوسټ ورغلی وم ولې هیڅ چي دي ته خبر نه وي نه بیمار دی کنه مړه بیمار خیر ته خدای مسلمانه مې چې درې مې ته دي نه نه د بادګولي دړ پې راغلی دی دې لکه ته خدای مسلمان دا دي سووي او کنه ها نو خاص بیماریانې ډېرې دي خو دا خلک نه دي خو پلارانو شرمېږي هلکه خو موږ ته وایو موږ به ډاکټر له بوځو که نه خدای مسلمانه دا خبره خو دې سي د بیمارۍ به ډېرې دي بیمارۍ ډېرې دي او که نه مړه غریب سړی نه دی د بیمارو جالي خو د خدای مسلمان دا خبره چې دې ما ته ووي زه خو چېرته تلمه خو بي تپوس ته ځم ملګري تپوس ډېر ضروري شی دی صحیح اوس ده ډېر ښه دی الله پې راضي کېږي الله پې د خوشحالېږي خدای مسلمان په دې وجه خو ورځم هم که نه یاره او هم خادي خو به کې او ناتان خو زمین یار دی او دا جبر هم د زړه سر دی صحیح ده دا صحیح ده نو خیر دی خیر دی اوس مې راوي ګوره وایه نه هېڅ هم نشته ځه ځه السلام علیکم السلام علیکم روزه کنه د
خدای مسلمانه شابه کنه مړه علي دا السلام علیکم. السلام علیکم نه دا څنګه چلی اخي ټیک ټاک اسی یو تاسو مې نه کړو د خدای مسلمانه تابعدار وای زیاده کوه دې ګرمه ته ګو بس دا کته دوګه مړه دا مالا کاشف خاکسار سره علی اسلامي کالج نه مې راوړل اسلامي کالج نه ها دا خبره په د خدای مسلمانه ویم پدې پیکا چاره ته پدار کوي وی ستا پلاته ټي وي لګېدلې ده قرآن دو قرآن ځای کوم کار به ټي وي بس خدای دې دې خو بنیادو بس ازه د یو ځای وام او ته بل ځای غږېږي ټي بي دا بیماری ته وی مړه نو نه زما دا جو د بیمار نه خو زه نیم خبره او بیمار او خاجي او جاو دا ته وایا څه طبيعت څنګه لري یا طبيعت خو داسې یلو دی ټیک شوی دی ډاکټر ماټر مولا راوستي دي اډو درې پیرا خر اوس خدمت کوم ول شل فهم شو ګرشتا الله دې خوشاله ساته قرآن ساته ته به ما سره اوس روټه خوري نه الله عزت وکړه خدای نه مسلمان نه نه ګوري قرآن بس خبرې باندې نه شروع دي بس دا روټه ما سره خوري مړه ته خدای مسلمان زورور کې ګربانه ما کنه نه بس قرآن ویم په خېټه مې سپګم دونه خوراک مې کړی بس بیا خبر کېږم غواړي بس به خبر شم خزه مړه ویم زمين د مشرانو غ متلی و چې څه تیاری نو هغه د یاري بس تابعدار راځي تر باندې زورور شي نو خو استه خو مې نه تکیدا بس هم دا زخره سړی ته ورغی ما بس د کچې زونه وردا بل خوندونی لاړ خو بس روزه کنه ناس یې قرآن استاد نه نه ولاړې ما والله زورور شو باندې مين قسم په خدای نه زه بیا خبر کېږم کېده زه بیا خبر کېږم روټه نه مخکې وګورئ بس کا بسم الله الرحمن الرحیم Dajiraja! سجل Daji zatara ya toto! Uwa! يا ده خدای مسلمان لک صبر وکړه کنه لک صبر وکړه نه پدې مې پکې د خدای مسلمانانو دام پسو علم لکه دام پسونه دا Daji! پدې خپل خولې دې راته ویلو چې دا دوه روټۍ به مېلمه خوري او دا یو روټۍ زموږ عزت دی او ما عزت ته راله لاس واچو